له ناکامۍ یا له شکست نه ویره د ځوانۍ یوه ستونزه ده او زه فکر کوم چې هر ځوان تقریبا دا مورد تجربه کوي په خپل ژوند کې یو ډول په یو شکل دې سره مخامخ کیږي او دا یو طبیعي چاره ده. غواړم ووایم چې له شکست یا له ماتې یا له ناکامۍ ویره یو نورمال او طبیعي چاره ده او دا نورمال ده، یعنی په ژوند کې نورمال ده، پیښیږي. صرف غواړم دا ووایم چې هغه څه چې زه فکر کوم له موږ سره په دې برخه کې کومک کوي یا مرسته کولی سي هغه دا ده چې موږ شکست او ماته د رشد یو مهم اړخ وګڼو. زه په دې نظر یم چې هر ځوان ته لازمه ده چې په دې پوه سي چې شکست یا ماتې یا په اصطلاح ناکامۍ د بریالیتوب او د موفقیت د پکیج یو عنصر ده، یو بخش ده. که موږ واقعا غواړو ژوند وکړو او موفق اوسو، موږ پرته له ناکامیو او پرته له شکستونو اصلا بریا او موفقیت نسو ترلاسه کولی. دا یو مورد. دویم، موږ ولې شکست ته یا ماتې ته یا ناکامۍ ته تل د شکست، ماتې او ناکامۍ په سترګه ګورو؟ ډیر ځله ما ته مراجعین راځي، ځوانان راځي، ما سره جلسې اخلي. زه متوجه سوی یم چې په ډیریو مواردو کې دوی هغه څه چې دوی شکست بلي، شکست ګڼي، ناکامي ګڼي، هغه اصلا یو بریایي، هغه د دوی په ژوند کې یو خیري، یو ثوابي. زه ورته وایم چې دا خو ډېر ښه کار سوی که نه، ته ولې خفه یې، ولې نارام یې؟ دوی تازه ورته متوجه سي چې ووله دا خو رښتیا هم همداسې ده. دا مورد هم باید وسنجول سي. دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د بهبود، د عبرت او د درس مسله ده. موږ باید له هر شکست نه د درس واخلو، عبرت واخلو او هغه خپله ستونزه یا هغه خپله ناکامي، هغه خپله اړیکه یا خپله چاره، هغه خپلې چارې ته بهبود ورکو. یعنی سمون باید راولو. شکست باید د سمون دلیل سي. دا موږ سره کومک کوي سي. یو مورد بل هم د ماتې د شکست په اړوند دا ده چې موږ په ډیریو مواردو کې شکست ته د وروستي حد یا د وروستي اصګا یا د لارې د خلاصون، یعنی د هر څه د پای په سترګه ګورو. شکست پای نه ده. په ډیریو مواردو کې شکست شروع ده، شکست پیل ده. ډیر داسې انسانان په دنیا کې شته چې په ژوند کې او د ژوند په ګڼو برخو کې ماتې او شکستونه خوړلي دي او کله چې یو مات او یو شکست خوړل له هغه ځای نه د اصلي ژوند پیل سوی، لکه د ورېښمو د چینجي چې کله له خپل هغه راوځي په خپل اصلي بریا او اصلي لاسته راوړنې پیل کېږي یا شروع کېږي. یو مورد بل هم زه فکر کوم چې د شکست اړوند هغه د تجربې مسله ده. یعنی موږ معمولا باید له شکست نه یا له ماتې نه تجربه واخلو او دا لږ جرأت ته او شجاعت ته ضرورت لري، لږ زړورتوب ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې په شکست کې او ماته کې د یو ځوان لپاره مخکې له دې چې ویره وکړي او په اصطلاح لاس په سر سي یا ویمني یا هر څه خوسي کړي یا په اصطلاح ناامیده سي یا په اصطلاح خپلې موخې خوسي کړي او خپل هر څه ودروي، زما پیشنهاد به ورته دا وي چې دوی باید کوشش وکړي چې هغه څه چې له شکست نه وروسته یې لاسته راوړي په هغه ډېر فکر وکړي او هغه ډېر جدي ونیسي. زه فکر کوم چې هېڅ څوک زما په شمول، ستاسو په شمول په ټول ټال یا ټولې برخې د ژوند د بریاوې نه دي. زه شخصا په دې باور یم چې ما به له هر چا ډېر شکستونه او ما به له هر چا ډېرې ناکامۍ تجربه کړي پرته له شک. مننه ستاسو سره. ژوندي اوسئ.